د تیر په څیر د تیر په څیر، حتی د هغې نه هم یو څه ډېر واک باید ولري تر څو چې ولسمشر یوه خوښه کي او ترڅنګ بیا هم ډاکټر صاحب عبدالله موجود وي هغه بله خوښه کي او یا هم هغه فرمانونه چې ولسمشر یې ورکوي هغه رد کي او د هغې په مقابل کې خپل فرمانونه ورکي. ولسمشر بیا دا کار ورسره نه مني، وایي چې سمه ده ستا دوستانو ملګرو ته او همفکرانو ته زه په کابینه کې ځای ورکوم، په حکومت کې ځای ورکوم، خو حکومت باید دوه سری نشي ځکه موږ یې تجربه لرو، هغه ترخه تجربه ده. وم لیدل چې د دوه سری حکومت په نتیجه کې موږ څه وکړل، ولس ته هم پته ده او موږ ته هم پته ده چې حالات څنګه وو. بنان شخړه په دې ده چې اجرایوي صلاحیت ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکوي او که نه یې ورکوي. معلومات مو څه دي دې برخه کې؟ ډاکټر صاحب عبدالله اجرایوي صلاحیت غواړي اما ولسمشر دا ورسره نه مني. امریکا هم غواړي چې په یو نه یو ډول ډاکټر صاحب عبدالله واک ولري، ځکه تاسو ولیدل چې ولسمشر غني ته مبارکي ورکړه، دوی د لوړ مراسمو کې حضور درلود، اما د هغې نه وروسته خلیلزاد په وویل چې دغه خلک یعنی عبدالله ډله هم په یو نه یو ډول باید قانع شي او ویل چې دا خلک هم قابل دي چې خبرې ورسره وشي. یعنی فکر کوئ ولسمشر غني دغه فشار ته تسلیمېدونکی دی چې بالاخره اجرایي رئیس ته پخواني اجرایي رئیس ته په حکومت کې دغسې یو واضح او اجرایوي پوسټ ورکړي تر څو هغوی صلاحیت ولري په حکومت کې؟ ښه، که دغه فشارونو ته ولسمشر تسلیمېدی موضوع حل کېده، د اولې ورځې به مشکل نه و، حکومت به دوه سره شوی وی لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت و، ستونزه بیا حل کېده او تر اوسه چې دی په خپل دریځ کلک ولاړ دی. علت یې هم همدا دی چې نه غواړي چې اجرا صلاحیت عبدالله ته ورکړي او حکومت دوه سره شي. دواړې خواوې پر خپلو دریځونو باندې کلکې ولاړې دي یا دواړه طرفونه پر خپل دریځونو باندې کلک ولاړ، فکر کوئ کومه یوه خوا به ماته سي؟ ښه، ګورئ په اوس کې موږ حکومت لرو، قانوني ولسمشر لرو، هغه څه چې د یو حکومت او د یو دولت دپاره پکار دي هغه اړخونه په پوره قانوني ډول لرو. یو څوک راجګېږي د حکومت نه حق غواړي په غیر مشروع ډول، ولس هم ویني، نړیوال هم ویني او خپله هم دای ځان ویني چې آیا زما حق شته دی چې دغه کار وکړم او که نه یې. دی راجګېږي ځان تخیلي او چاپی ولسمشر اعلانوي. څه فکر کوئ؟ زما پوښتنه دغه وله چې کومه خوا ورماتېدلی سي؟ همدې ته راځم. کله چې حکومت موجود وي، دولت موجود وي، یو څوک راجګېږي په دې ډول حقونه غواړي، زه فکر کوم چې دا نامشروع غوښتنه به یې ونه منل شي په دې ډول. ولسمشر غني په وار ورته وویل چې تاسو هم افغانان یې، موږ هم افغانان یو، دا ټول لکه طالبانو ته چې وایي تاسو هم راشئ حکومت ته، دوی ته هم وایي راځئ حکومت ته، اما حکومت دوه سری کوي نه، ولس هم دا غواړي. تاسو چې همدا اوس ووځئ کوڅې ته، په کوڅه کې په بازار کې د یو عادي افغان نه پوښتنه وکوئ چې غواړئ په افغانستان کې دوه پاچاهان موجود وي لکه په تیر کې، درته وایي چې نه. له خو د خلکو نه هم واوري چې آیا موږ غواړو دوه پاچاهان ولرو او که نه. ولس ستړی دی د دې کړن څخه، له همدغه حکومت څخه هم ولس نه دی راضي. ښه، که دوه انتخابه خلکو ته ورکړئ چې آیا غواړئ تاسو دوه سری حکومت ولرئ او که یو سری حکومت، بیا به د دوی انتخاب یو سری حکومت یا هر ډول چی، موږ تاسو یو نظام ته، یو قانونیت ته، یو دولت ته او یو حکومت ته اړتیا لرو. بې له دې نشو کولی چې حتی موږ تاسو دلته کینو. که دوه سري رامنځته شوه اصلا نظام خرابیږي، نظام د خرابۍ په لور به روان وي، لکه څنګه چې ولیدل. بنان ولس یو سری حکومت غواړي، دا چې په راس کې احمد وي او که محمود وي، یو سری باید وي، یو سری حکومت باید موجود وي. اوس همدغه اروپایي ټولنې چې ویلي همدغه اوسنی حکومت وایي منسجم نه دی، منسجم یې ګڼئ؟ ښه، منسجم خو په فعلا کې په قانوني لحاظ دی، اما دا چې مخالفتونه یې ترڅنګ دي او دوی قانونیت نه مني، دوی قانون ته غاړه نږدي، دا بیا ځان ته مسله ده چې ولسمشر ولې ونه توانېده چې په دوی باندې د قانون عملي کړي. اوس ولسمشر ته پکار ده چې قانون عملي کړي، دا چې په هر ډول عملي کوي باید عملي کړي. ډېره مننه. اصولي صاحب بېرته تاسو ته راګرځو. شاهین صاحب ستاسو په باور باندې همدغه
موږ خپل حکومتونه نه دي منلي. که داود خان هم و په هغې کودتا وشوه، د هغې نه وروسته چې خلقیان او پرچمیان راغلل یو په بلې کودتا وکړي، هغوی یو بل سره ونه منه، همدا ولس به پسې جګېده، ځکه دا همدا خلک د ولس له منځه راجګېږي. تر نجیب نه وروسته مجاهدین راغلل، طالبان راغلل او د اوسنۍ ادارې چې رامنځته شوې، دغه ټولې ادارې زموږ خوښې نه دي. زموږ نه پوهېږو چې دا څه رقم اداره رامنځته شي چې زموږ د افغانانو خوښه شي. که دغه وخت یې را شروع کړو تر ننه پورې ټول خلک وایي چې دا لاسپوڅي دي. احمد هم محمود هم، یعنې د هر څوک چې و، که اسلام پاله و، که روس پاله و، که کمونستان و، هر څوک چې و، ښه د نن اوسنی حکومت هم لاسپوڅی. سبا څوک راولي چې لاسپوڅی نه وي؟ طالبان هم همدا خلک به راجګي وایي، اوس هم وایي چې لاسپوڅي دي. څوک راولئ؟ تاسو یو هغه وړاندیز شی دی د خلکو. موږ دریم هیواد یو، تر څو چې لاسپوڅي نه وي دلته ژوند نشي کولی، دلته حکومت نشي کولی. که احمد ولیږم، روان صاحب تا ولیږم او شاهین صاحب ولیږم، زه لاړ شم، دا ټول به لاسپوڅي وي. چون یو چاته اړتیا لرو چې لاس ورته ونیسو. درویزګر یو دلته، موږ څه نه لرو. خپله څه ډول یو حکومت منلی سي؟ همدا وایم، موږ باید هغه حکومت چې په راس کې دی، هغې حکومت پښو ته تیږه ورکېږدو، نیوکې پرې وکړو، انتقاد پرې وکړو، خو سالمې پرې وکړو، تر څو چې د حکومت د هغې لارې څخه راوګرځوو چې غلط روان وي، ښې لارې ته یې راواړوو. یوه مسله دا ده. دویمه ستاسو پوښتنې ته راځم، هغه دا چې موږ که چیرې لاس سره ور نه کړو، ټول افغانان، دا چې کیڼ اړخي دي، ښي اړخي دي، طالبان دي، اوسني حکومتیان دي، مخالفین دي، هر څوک چې دي، لاس سره ور نه کړو، د اوسنۍ د صلح پروسې د طلایي چانس څخه استفاده ونه کړو، د افغانستان دپاره ګټه ترې پورته نه کړو، په راتلونکي کې موږ نشو کولی چې یو قوي او منظم حکومت ولرو. بنان موږ داسې یو حکومت جوړولی شو چې ټول اړخونه پکې وي، خو دا په دې معنا نه ده چې په قومونو وویشل شي، په احزابو وویشل شي، بلکې یو داسې حکومت ته ځانونه ټول پکې وویني. 6 کاله تجربه تېره سوله، 15 کاله تجربه د همدغه دوه سري حکومت، په هغې کې اختلافات راغلل، د قوم په نامه باندې چل و چلبازي رامنځته سولې، فساد تر اوج پورې ورسېدی، ډلبازي رامنځته سولې، اما بیا هم تجربه ترلاسه نه سوله. اوس بیا پر همغه اختلافاتو باندې دوام کوي. تجربه خو د 40 کاله تجربه ده. که موږ کومه تجربه اخیستلی شوی د 40 کلونو به تجربه اخیستې وای. د حکومت ته کومه هیله او توقع لرئ چې په 40 کاله کې تیرو حکومتونو ونه کړای سو، اوسنی حکومت به وتوانېږي؟ د حکومت څوک دی؟ حکومت زموږ تاسو نه راجګ دی. حکومتیان څوک دي؟ دا اوس چې په قدرت کې دي، دا همدا افغانان دي چې ستا خپل دي، زما خپل دي، موږ یو، ته یې، احمد دی، محمود د افغانان دي، د افغانستان له منځه راجګ دي د خلکو نه. بنان په لوی ولس باید په ځان کې تغییر راولي. تاسو پوهېږئ، یو ملا راوله د منبر څخه چې پاکي، حرام نه خوري، شراب نه خوري، نور کبیره ګناهونه نه کوي، هغه راوله په قدرت کېنه او بله ورځ به خبرېږي چې دیم شوړه وهلې ده او غلا یې کړې ده. اوس ولس تغییر ته ضرورت لري او که یا حکومت؟ ولس تغییر ته ضرورت لري. همدا اوس دا حکومت لري کې دا صفا کې او نور راولي، نور به هم غلي، ځکه د ولس هم دغسې روږدی شوی دی. تاسو یو مثال راکئ، په 98% خلک زموږ په قدرت کې چې دي، یوازې دا فکر کوي څنګه خپل جیب ډک کړم. یعنې ملا چې راولې ورته، ملا به هم غلا کوي دلته، انجینیر چې راولې غلا یې وکړه، ډاکټر راغی غلا یې وکړه، رهبر راغی غلا یې وکړه، مجاهد راغی غلا یې وکړه، خلقي او پرچمي پخوا صادقینو اوس چې راغلل هغې غلا وکړه. چا غلا ونه کړه؟ تاسو ما ته راوښئ. هغه قمندان د امنیې ما ته راوښئ چې دا یو کال پاتې شوی په قدرت کې او د بلډینګ نه یې جوړ کړی. معاش خو د ده معلوم دی چې 50,000 40,000 معاش لري، دا 1,00,000 افغانۍ معاش. د معاش نه خو نشي کولی چې تعمیر آباد کړي. هغه والی ما ته راوښیي چې د یو کال حکومت کړی او د غصب نه یې کړی، د تعمیرونه نه یې جوړ، د کورونه نه یې اخیستي او د په دوبۍ کې کورونه. دا زمینه د اوله ورځه مساعده شوې ده. دې ولس ته د ولس یې همدغسې روږ دی که امریکایانو، بلکې امریکایانو هم نه، د جهاد د وخت همداسې روږ دي. رشنونه و، مفت رشنونه ورکول به یې په مفته ورته، خیراتونه به یې ورکول. اوس هم په افغانستان کې په دې نظر دي چې څنګه اوس د 4.5 کیلو د غنم موضوع چې راووته، ولې غنم ورته ویشه، یا 4.5 کیلو یا ډېر. وروره د غنمو په ځای باندې لاړ شه، هلته روغتون ورته جوړ کړه، کرونا بند کړه، د لوږې نه مړه کېږي. د هغې په ځای مکتب ورته جوړ کړه چې دا
یو څه زده کړي او د سبا دپاره دوی اقلا وکولی چې د 4.5 کیلو غنم خپله وګټي. بنان خبره په ولس کې ده. د اوسنی ولسمشر سبا به نه وي، 15 کاله وروسته به نه وي، عبدالله به هم نه وي، او دا د خارج نه چې راغلي دي دا به هم نه وي ورسره. سبا به هغه افغانان چې موږ د طالب په نوم پیژنو یا د احمد او د محمود په نوم پیژنو، دلته زه او ته به یو په دې حکومت کې، اما چې ما ورته ورشو ما ورته هم همدغه کار کوو. وروره ټول چې همدغسې یو طبیعي همداسې جوړ شوي یو، ولې په حکومت نیوکې کوو؟ وایم په حکومت کې یو تغییر راغی، د قرضي حکومت وایي غل حکومت دی، رشوت دی، فساد د هغه لرې شو، د اوسنی راغی. دې کې هم همغه حال دی. سبا بل حکومت راځي همدا حال دی. علت څه دی؟ موږ په خوله مسلمانان یو، په عمل کې نه مسلمان یو، نه کلمه زده ده، او نه د قیامت په ورځ او د حساب په ورځ باندې اعتبار او ایمان لرو. ځکه وایي حساب نشته دی، نو کوه هر څه چې کوې، جیب ډکوي، وطن خرڅوي، د یتیم مال خوري، بیت المال خوري، هر څه چې کوې کوئ. ډېر مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. شاهین صاحب، بدلون یې په څه کې وینئ د اوسني وضعیت؟ د اوسني وضعیت جذري او بنیادي تغییر دا دی چې هغه خلک چې د وطن سره مینه نه لري، هغه چې وطن ورته یوازې د خرڅلاو یو توکی ښکارېږي، هغه خلک باید نور د دې صحنې نه ووځي او د دې صحنې نه جارو شي. افغانان په بین الافغاني مذاکراتو کې په یو داسې څه باندې توافق وکړي چې په هغې کې ټول افغانان ځانونه وګورو. څه ډول یو شی؟ ګډ حکومت؟ طبعا ګډ حکومت یعنې څه؟ ګډ حکومت چې له تېرو 40 کلونو همدغه خلک په پیسو باندې روږدي دي، څوک دغه قناعت کوي؟ څوک دوی سمولی شي چې له پیسو څخه خلاص وي، له خپلو شخصي ګټو لاس واخلي؟ زه دې نظر سره کاملا مخالف یم. اصولي صاحب وایي چې مثلا ملت کې باید تغییر راشي، حکومت خو همدغه شی دی، همدغسې به وي. همدغه حکومت د ولس له باطن څخه راپورته شوی. اجازه راکړئ زه درته وایم چې اوبه د ورخه نه خړېږي، او کله چې د ملک سربرا ګمراه وي نو ملت لاره نشي پیدا کولی، ملت درست طرف ته رهنمایي کولی نشي، ملت به همدغسې سردرګمه پروت. یعنی مسئولین پاک نه دي. دقیقا چې غلا د ښاغلي ولسمشر د دفتر نه شروع نشي، مامور د رشوت نه اخلي، مامور د بیا غلا نه کوي. چې د وزیر د دفتر نه غلا شروع نشي، په نورو شعبو کې مامور بیا غلا نشي کولی. خو چې دا غلا وزیر یې کوي، رئیس جمهور یې کوي، نو بیا د یو مامور نه څه ګیله ده. او چې په قاچاق کې لوړ لاسونه ککړ نه وي، دا ډېر خلک هم بیا قاچاق نه کوي. دغه اوس چې د کوم وضعیت کې افغانستان دی، دا د همدغې زمامدارانو د سیاست د وجې نه، د همدغې زمامدارانو د غوښتنې په اساس باندې دغې ځای ته راغلی دی. کله چې د طالبانو دور و، په یوه فرمان باندې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کر 0 ته راښکته شو. خو کله چې نوی نظام راغی، افغانستان د دنیا په کچه باندې اول نمبر حکومت اراده شتون نه لري. اراده نشته ده، نه تنها چې اراده نشته بلکې د همدغې فساد دپاره زمینه جوړیږي. په ځای د دې چې هغلته د دهقانان دپاره د باغدارۍ د نور کشت کار زمینه برابره شي، هغې ته همدغه زمینه برابریږي چې هغه کوکنار وکړي، هغه نور مخدره مواد وکړي. د دې ترڅنګ دغه فساد چې څومره فاسد انسان وي، هغه لوړې چوکۍ ته رسېږي. ځکه دغه د فساد سلسله دغسې روانه ده چې عسکر باید غلا وکړي تر څو قمندان امنیې ته یې ورکړي، قمندان امنیې باید غلا وکړي تر څو یې وزیر داخلې ته ورکړي، وزیر داخله باید غلا وکړي تر څو یې رئیس جمهور ته ورکړي. په دې شکل باندې دا سیستم روان دی. که چېرته د ټاپ منیجمنټ نه یا د ارګ نه دا مسله پاکه شي، زه فکر کوم چې تا آخر ماموره پورې، تا آخر عسکره پورې به دا وضعیت کاملا به تغییر خوړلی وي. ولې ولس څنګه تغییري؟ ولس درسته ده چې ولس باید تغییر شي، خو د ولس د تغییر اساسات متفاوت دي. د ولس دپاره ته مکتب جوړ کړه چې ولس ته تغییر شي، ته د مکتب دپاره هماغسې کوالټي تدریس وکړه، همدغسې د لوړې سطحې تدریس ورته وکړه چې د خلکو سویه دې لوړه شي، ته همدغسې معیاري پوهنتونونه ورته جوړ کړه چې ولس دې سترګې روښانه شي او د علم په ګاڼه باندې سنبال شي او د افغانستان د ترقۍ دپاره آماده شي. تا چې تعلیمي مؤسسې د مردارې وي.
ټول کارونه خراب وي ته ملت څنګه جوړوي تا د ملت جوړونې دپاره څه کړي دي ته خو دلته قدرت د قوم په اساس باندې تقسیموي د ژبې په اساس باندې تقسیموي د سمت په اساس باندې تقسیموي د ملت سازي شوه دا خو تا اصلا د نفاق دپاره کشت وکاره د نفاق دپاره په دې وطن کې هغسې دانې وکرلې چې دا به کیدای شي په ډېرو کالو کې مو سربورې نه شو کړلی یعنې فکر کوئ تاسو ویله چې 14 میاشتې که همدغه حکومت که ښه کوي که بد کوي یا جوړجاړی کوي یا نه کوي د 14 میاشتې به دوام کوي هغه وضعیت چې له 14 میاشتو وروسته په افغانستان کې منځته راځي وبتوانېږي چې همدغه هر څه کنټرول کړي دقیقا زه فکر کوم چې کله هم یوه قوي اراده موجوده اوسي او هغسې خلک د افغانستان د دې وطن د اقتدار رأس ته راشي چې هغه د دین او د وطن سره خپله ژمنتیا ولري زه فکر کوم چې هر څه د څو ورځو په جریان کې قابل د تغییر دي مطلب طالبان دي چې په راس کې راځي طالبان به هم راځي او نور افغانان به هم راځي یکتازي هیڅوک هم نه کوي یکتازي هیڅوک هم نه کوي نه طالبان د یکتازۍ طرفدار دي نه کوم بل جهت د یکتازۍ اوس خو دواړې خواوې د یکتازۍ هڅې کوي د طالبانو د منشور خبره چې ما مخکې وکړله چې رسنیو ته اسناد رسېدلي دوی منشور چمتو کړی چې اسلامي امارات به په افغانستان کې بیا واک ته رسېږي اما دغه حکومت بیا هڅې کوي تر څو د سولې پروسه په یو ډول باندې ننګونو سره مخامخ همدغه تور دی پر حکومت باندې تر څو دوی په خپله په واک کې پاتې سي بیا څه ډول کېدلی سي راتلونکی روښانه واوسي راتلونکی به ځکه روښانه اوسي چې دغه خلک چې اوس د سولې د سبوتاژ هلې ځلې کوي دا به ورکیږي دا چې کله ورک شي دلته به واقعي افغانان هغه افغانان چې د افغانستان سره سرنوشت ګیرې خوړلې ده غوټې خوړلې ده هغه خلک به په واک کې پاتې کیږي کله چې هغه خلک د افغانستان واک ته راځي هغه به دین ته ژمنتیا لري هغه به وطن ته ژمنتیا لري هغه به ولس ته ژمنتیا لري بنا د افغانستان دغه موجوده وضعیت بدلیدلی شي 180 درجې تغییر خوړلی شو زه فکر کوم چې د مشکل د قدرت د حرم د سر نه را شروع دی نه د بیخ نه ولس فاسد ولس نه لرو دلته ولس فاسد نه دی ولس صاف صفا سوتره مسلمانان دي دلته چې فساد دپاره بنیادونه چې ایښودي دي هغه خلک دي چې هغه امریکایانو دغلته راوستل د افغانستان په ولس باندې تحمیل کړل او که د دې نه وړاندې ځو که د دې نه وړاندې ځو هغلته چې کوم خلک پاک او سوتره خلک وو د هغې دپاره هم یوه ډله همدغسې د بیرون نه حمایه شوه خلقیان او پرچمیان داود خان چې د افغانستان د پرمختګ دپاره پلان درلود او تر اوسه پورې هم د داود خان په میراث باندې دغه خلک چلیږي د هغې 15 کلن او پلان باندې د هغې په اساس باندې مخکې ځي د همغه سړي په مقابل کې هم خلقیان او پرچمیان راپورته کړل او هغه سړی راوپرځولو هغه یې د دنیا نه تیر کړو او دوی د ایډیالوژۍ په اساس باندې دلته د افغانستان خلقیانو یو طرف ته کش کوو پرچمیانو بل طرف ته کش کولو په نتیجه کې دا دواړه د روسانو ایجنټانو د هغې د راتللو دپاره افغانستان کې زمینه ورته برابره کړه په عین شکل باندې دلته په افغانستان کې یوه محدوده حلقه د پردیو د ګټو دپاره د امریکا د ګټو د خوندي کولو دپاره او د خپل قدرت د تداوم دپاره د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کوي بناء زه فکر کوم چې موږ به من حیث د افغانانو نور حوصله ونه لرو همدغه د امریکایانو د وتلو هغه آخري پړاو سره به په افغانستان کې دغسې یو بنیادي تغییر راځي چې په هغې کې به د افغانستان واک او اختیار واقعا دغسې چاته سپارل کېږي چې هغه د افغانستان په درد وخوري هغه د افغانستان د پرمختګ دپاره لاره هواره کړي هغه د افغانانو وینه ورته ارزښت ولري قدر ورته ولري افغان انسان ورته ارزښت ولري قدر ولري فعلا خو افغان انسان دلته هیڅ ارزښت او قدر نه لري اصولي صاحب دغسې کسان موجود دي دغسې افغانان موجود دي چې دغسې واک ورته وسپارل تر څو دوی په رښتیني ډول باندې افغانستان ته خدمت وکړي وسلوال طالبانو هم جګړه کړې ده هغوی هم د افغانانو بچیان وژلي دي حکومت هم همدغه جګړه ترسره کړې ده مقابل طرف د طالبانو کسان یې وژلي دي دلته دغسې کوم کسان موجود دي له پخوانیو سیاسونو څخه له پخوانیو حزبي مشران څخه هم افغانان ښې خاطرې نه لري هغوی هم جګړې ترسره کړي دي همدغه افغانان یې وژلي دي کوم دغسې څوک موجود دي چې د افغانانو په تړاو باندې رښتینې استازولۍ وکړي او واک دوی ته وسپارل سي د هغې ورځې چې دې دنیا ته موږ راغلي یو او په دې جګړه کې زیږېدلي یو تر ننه پکې لوی شوي او تر ننه هم جګړه روانه ده تر اوسه دغسې پرښتې خو موږ ته په نظر نه دي راغلي کومه ډله چې راغلې ده
هغه ډله چې د اسلام او د قرآن شریف د سیوري لاندې افغانستان ته رادننه شوې ده هغه څه یې کړي دي چې روسانو نه وکړل دلته. هغه چا چې د سپین پټکي لاندې افغانستان باندې قبضه وکړه هغه څه یې وکړل چې چنګیز دلته نه وکړي. هغه څوک چې روس راوستل او خپل ایجنټان یې وو هغه خو هسې روس راوستي هغه لږ پکې پاکم وو. افغانستان خو دومره یې وکړل چې دوی یې راوستل او افغانستان ته یو څه وفادار وو. نور په اوسني حالت کې هم دا خلک چې وینو څوک ماته راښودی شي چې کومه ډله به راشي افغانستان ته دا واک ورکوو ورته هغه ډلې ته ماته د څوک وښیي هغه خلک چې داسې فرښتې وي. ما درته ووایي چې د ممبر نه ملا راوله ملا هم غلا کوي دلته. سیستم دې ته جوړ دی همداسې روږدي شوي دي د 40 کاله په وینه کې پیچکاري شوي ده. ما وویل چې دلته مسلمان او اسلام شته دی مسلمان نشته دی. په نوم مسلماني ده په نوم منځونه دي چې کوي. که په نوم لمنځونه نه وای په نوم مسلماني موجوده نه وای نو څوک پردی حق خوري دلته څوک بیت المال خوري څوک رشوت خوري څوک شراب خوري څوک کبیره ګناوې کوي څوک افغانستان ورته اچوي. بله اصولي صاحب طالبان خو امریکا سره همدغه تړون لاسلیک کوي د سولې په برخه کې. څه فکر کوئ که چیرې طالبان ته واک سپارل کیږي د همدغو ټولو جنایتونو د همدغو ټولو جرمونو د همدغو ټولو بدو هڅو مخنیوی به وکړای سي؟ طالبان یو ور په افغانستان کې وو په قدرت کې په هغه وخت یې زه معمولا دلته وم خلک خوشحاله ورڅخه د دوی حکومت هم ما لیدلی وه. یوې موضوع ته راځو کله چې مجاهدین په خپلو کې سره ورغلل کابل یې کنډواله کړ په هغه وخت یې په کار وه چې یو پرښته را پیدا شي او دغه د خلک سره د کابل څخه پاک کړي. هغه پرښته په هغه وخت کې طالبان وو مګر د طالبان په وخت پرښتې اوسني وخت کې نس کېدلی. دومره ویلی شم چې د طالب په وخت کې که امنیت موجود و ډوډۍ نه وه که امنیت موجود و هلته قلم نه و که امنیت موجود و هلته هغه څه نه و چې یو انسان په ژوند کې اړتیا ورته لري. ټول خلک د افغانستان څخه تښتېدل څوک پاتې کېدل نه دلته. علت یې څه و ځکه دلته روزي نه ورته رسېده دلته هغه بشري حقوق چې د یو انسان دپاره موجود دي هغه نه وو. همدغه طالبان خو اوس هم موږ وینو چې په کوم ځای کې دوی میشتي. زه وایم افغانان د عاجل باید راشي چې د جګړه ورکه شي مګر طالبان موږ ازمایلی دي بیا به هم راشي دلته. د اوسني خلک هم وازمایل د 40 کاله دغه د خلک ازمایو. زه همدا وایم چې ټول پرښتې نه دي یو خوا بل خوا هیڅوک نشته دلته چې ماته ووایي چې فلانی کس باید راشي دلته حکومت په لاس کې ورکړي او افغانستان به یې جوړ کړي. فلانی کس چې راولي هغه د کفن کخ موضوع وي. ټول ګډون حکومت څه ډول دی پر دې باندې ډېر تفصیل ټول ګډون حکومت تر ټوله بدترینه حکومت دی. ټول چې پکې لکه د کرزي اوایل ټول قمندانان راغلل هر وزارت دغه چا و چې وزیر د کوم ولایت و که په وزارت کې د هرات نه وزیر و ټول ولایت څوک و هراتیان و یا هم تاجکان و. که پښتون په راس کې و د مالیې وزارت بهترین یو مثال دی. د بهرنۍ چارو وزارت بهترین یو مثال دی. تاسو وګورئ د یو سرحد پنشیر خلک پکې دي تر بیخه. مالی وزارت ته لاړ شئ د بیخ نه تر سره پورې مشرقیوال دی. د پوهنې وزارت ته لاړ شئ د بیخ نه تر سره وردګ دی. یعنې په همدې ډول دا حکومت دی. کوم عدل دې ته وایي چې ټول راوله خپل کسان پکې نه باسه. نو دا خو د ټول افغانستان دی. بنان ټول ګډونه حکومت دلته نتیجه نه ورکوي. دغه حکومت به څومره دوام پیدا کوي که دغه اختلافات دوام پیدا کړي. دلته جمهوریت باید تقویه شي. افغاني جمهوریت نه امریکایي جمهوریت باید تقویه شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې تقویه سو. زه همدا وایم چې باید تقویه شي. په 15 کالو کې بدنامه که سره په داس 20 کلونو کې بدنامه اوس بیا څه ډول تمه لرئ؟ خو همدغه کسانو پر واک باندې موجود اوس هم دی پر واک. دومره باید وشي انتخابات شفاف کی باید پروسې او سیستمونه او میکانیزم ورته جوړ کړي د دې لپاره چې په راتلونکي کې موږ داسې یو جمهوریت ولرو چې ولس اتکا پرې وکړي اعتبار پرې وکړي. لکه اوس نه چې انتخابات وشي د هغې نه 15 ورځې وروسته هغه نه مني او راځي ځان په د قدرت په هغه ګدۍ پورې تړي او ځان نه لکۍ جوړوي. دا جمهوریت نه دی. دلته مشکلات موجود دي. دلته قانون نه پلی کیږي.
طالب په وخت کې که امنیت موجود و ډوډۍ نه وه، که امنیت موجود و هلته قلم نه و، که امنیت موجود و هلته هغه څه نه و چې یو انسان یې په ژوند کې اړتیا ورته لري. ټول خلک د افغانستان څخه تښتېدل، څوک پاتې کېدل نه. دلته علت یې څه و؟ ځکه دلته روزي نه ورته رسېده، دلته هغه بشري حقوق چې د یو انسان دپاره موجود دي هغه نه وو. همدغه طالبان خو اوس هم موږ وینو چې په کوم ځای کې دوی میشت دي. زه وایم افغانان دي عاجل باید راشي چې د جګړه ورکه شي، مګر طالبان موږ ازمایلي دي، بیا به هم راشي دلته. د اوسني خلک هم وازمایل، د 40 کاله د خلک ازمایو. زه هم دا وایم چې ټول پرښتې نه دي، یو خوا بل خوا هیڅوک نشته دلته چې ماته ووایي چې فلانی کس باید راشي دلته حکومت په لاس کې ورکړي او افغانستان به یې جوړ کړي. فلانی کس چې راولي هغه د کفن کخ موضوع وي. ټول ګډون حکومت څه ډول دی؟ پر دې باندې ډېر تفصیل. ټول ګډون حکومت تر ټوله بدترینه حکومت دی. ټول چې پکې لکه د کرزي اوایل ټول قمندانان راغلل، هر وزارت دغه چا و چې وزیر د کوم ولایت و. که په وزارت کې د هرات نه وزیر و، ټول ولایت څوک و؟ هراتیان و یا هم تاجکان و. که پښتون په راس کې و، د مالیې وزارت بهترین یو مثال دی، د بهرنۍ چارو وزارت بهترین یو مثال دی. تاسو وګورئ د یو سرحد پنشیر خلک پکې دي تر بیخه. مالیې وزارت ته لاړ شئ، د بیخ نه تر سره پورې مشرقیوال دی. د پوهنې وزارت ته لاړ شئ، د بیخ نه تر سره وردګ دی. یعنی په همدې ډول دا حکومت دی. کوم عدل دې ته وایي چې ټول راوله خپل کسان پکې نه راباسه؟ نو دا خو د ټول افغانستان دی. بنان ټول ګډون حکومت دلته نتیجه نه ورکوي. دغه حکومت به څومره دوام پیدا کوي که دغه اختلافات دوام پیدا کړي؟ دلته جمهوریت باید تقویه شي، افغاني جمهوریت نه امریکایي جمهوریت باید تقویه شي. دی په تیرو 5 کلونو کې تقویه سو. زه همدا وایم چې باید تقویه شي. په 5 کالو کې بدنامه که سره، په داسې 20 کلونو کې بدنامه که جمهوریت سره. اوس بیا څه ډول تمه لرئ؟ خو همدغه کسانو پر واک باندې موجود، اوس هم دی پر واک. دومره باید وشي، انتخابات شفاف کی، باید پروسې او سیستمونه او میکانیزم ورته جوړ کړي د دې لپاره چې په راتلونکي کې موږ داسې یو جمهوریت ولرو چې ولس اتکا پرې وکړي، اعتبار پرې وکړي. لکه اوس نه چې انتخابات وشي، د هغې نه 15 ورځې وروسته هغه نه مني او راځي ځان په د قدرت په هغه ګدۍ پورې تړي او ځان نه لکۍ جوړوي. دا جمهوریت نه دی، دلته مشکلات موجود دي، دلته قانون نه پلی کیږي. بنان موږ د ټولګډون حکومت غږ په کلکه ردو. ټولګډون حکومتونه دلته نشته، دلته نتیجه نه ورکوي. را دي چې انتخابات دې وکړي، چا چې وګټله او نظام دې ورته عصري کړي. باوري یاست دغه حکومت به 14 میاشتې دوام کوي؟ دا حکومت به تر هغې موجود وي تر څو چې سوله راځي. په غیبو باندې خدای پوهیږي، موږ په غیبو نه پوهیږو، انسانان یو. څوک چې په غیبو پوهیږي هغه ځان ته مسله ده. او سیاست چې څومره موږ لوستی دا دومره پوهیږو چې کوم حکومت چې د قانون په وړاندې راځي هغه به په هغه حالت کې له منځه ځي چې یا یې وخت پوره کیږي او یا هم نظام ګډوډېږي. او نظام ګډوډول په دې معنی چې که د سولې حالت راغی، سوله کامیابه شوه، دلته دا حکومت به له منځه ځي او بل حکومت به د خلکو په رایه راځي. بیا به هم دلته په زور څوک نه راځي او په زور 2 ورځې حکومت دلته څوک نشي کولی. که دا اوسنی حکومت وي، دا تاسو پوهېږئ طالبان دلته موجود وو، په شمالي کې یوه ډله ورته پورته شوه، تر اخره یې ارامه کړه. نه، سبا چې بیا راشي بیا یوه ډله جګېږي ورته. بنان جګړه به موجوده وي. طالبان هم که راغلل د دې حکومت سره یې لاس یو که بیا به هم جګړه دوام ولري. د چا په لاس؟ پاکستان به داعش تقویه کوي، د داعش په نوم به بیا هم جګړه دلته وي. بیا به هم همغه خلک سوري وایي چې داعش ته باید واک ورکړو او داعش باید افغانستان ته راشي. ډېر مننه. بیرته تاسو سره ګورو. شاهین صاحب، 14 میاشتې وروسته که چیرې مثلا د توافق هغه برخې چې پاتې دي عملي کیږي، په افغانستان کې به څه ډول حکومت راځي؟ مخکې اصولي صاحب ویل چې ټولګډون حکومت دلته هیڅ نتیجه نه شي ورکولی. زه فکر کوم ټولګډون حکومت نه دیدګاه متفاوته ده. ځینې خلک په یو طرز ورته ګوري او ځینې خلک په متفاوت شکل باندې هغې ته ګوري. ټولګډون حکومت معنا ده چې دلته به تاجک به د دې نه منفي کیږي، ازبک به نه منفي کیږي، ترکمن به نه منفي کیږي، ګوجر به نه منفي کیږي، پښتون به نه منفي کیږي. بنان د ټولو اقوامو اقشارو په هغې کې د اهلو خلکو
ګډون به په دې کې یقیني وي. صحیح ده. که د ازبکو نمایندګي ضرور نه ده چې دوستم وکړي. څوک یقیني کوي؟ څنګه؟ د دوی شتون به څوک یقیني کوي؟ د دوی شتون به افغانان یقیني کوي. کله چې موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو، په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګان سره کینی، هغه به دا یقیني کوي د هغې فیصله به یو الزامي بڼه ولري. د هغې په اساس باندې به په افغانستان کې دغه حکومت تغییریږي، نوی حکومت به ایجادیږي، نوی حکومت به د چارو سرپرستی کوي او په هغې کې به افغانان، ټول افغانان چې هغه د افغانستان په شرق کې دي، په غرب کې دي، په شمال کې، په جنوب کې، هغه به ټول خپل ځانونه کې وګوري. البته د ازبکو نه به بهترین ازبک راوستل کیږي، اهل ازبک به راوستل کیږي. د تاجکو نه هذا القیاس. ضرور نه ده چې دغه خلک چې په مسلسل شکل د افغانستان په بحران کې په یو شکل د اشکالو باندې ښکیل دي، همدا د همغه قومونو نمایندګي وکړي. که تاسو وایه چې جنرال دوستم یوازې او یوازینی د ازبکو نماینده دی، غلطه ده. که تاسو وایئ چې ډاکټر عبدالله یوازینی د تاجکو نماینده ده، غلطه ده. که تاسو وایئ چې جمعیت اسلامي د ټول تاجکانو هغه کوي، نمایندګي کوي، دا مطلقا غلطه ده. بناء دلته که د یکتازی بحث را شروع کو، یکتازی همیش ناکام شوی، کمونیستانو یکتازی ناکام شو، د مجاهدینو ناکام شو، د طالبانو ناکام شو، د دیموکراتانو ناکام شو. بناء موږ یو داسې پلیټفارم ته ضرورت لرو، یو داسې میکانیزم ته ضرورت لرو چې په هغې کې ټول افغانان، اهل رای افغانان هغه سره راجمع شي او د افغانستان د آینده په اړه باندې حکیمانه تصمیم ونیسي. هغسې تصمیم چې هغه د افغانستان بقا تضمین کې، هغسې تصمیم چې هغه د افغانانو خوندیتوب، د سر، د مال، د ابرو، د عزت خوندیتوب یې تضمین کړي. او هغسې یو حکومت دلته رامنځته شي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره لاره هواره کړي. دلته خو د خلکو موږ په جنګ کې ښکیل ساتلي یو. دلته خو 80,000 د 5-6 کالو په جریان کې 80,000 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني ورکوي. د کوم هدف دپاره؟ د څه دپاره؟ د کوم میشن دپاره؟ د کومې وجې دپاره؟ بناء دا خلک چې دي، د دې خلکو دپاره افغان انسان ارزښت نه لري. بناء دا باید د افغانستان د سیاسي صحنې نه جارو شي، مطلق جارو شي. دا چې مایوسکونه خبرې باید ولس ته ونه کړو. په دې ولس کې هر څوک دي، په دې ولس کې دغسې خلک دي چې د هوسم د مفکر په نامه باندې دلته د قدرت په ګدۍ باندې ناسته، په یو کلي په اطراف کې یو تعلیم یافته، یو دانسته سړی، د هغې بینش او دانش د دې سړي نه زیات دی. تصمیم چې هغه د افغانانو خوندیتوب، د سر، د مال، د ابرو، د عزت خوندیتوب یې تضمین کړي. او هغسې یو حکومت دلته رامنځته شي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره لاره هواره کړي. دلته خو د خلکو موږ په جنګ کې ښکیل ساتلي یو. دلته خو 80,000 د 5-6 کالو په جریان کې 80,000 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني ورکوي. د کوم هدف دپاره؟ د څه دپاره؟ د کوم میشن دپاره؟ د کومې وجې دپاره؟ بناء دا خلک چې دي، د دې خلکو دپاره افغان انسان ارزښت نه لري. بناء دا باید د افغانستان د سیاسي صحنې نه جارو شي، مطلق جارو شي. دا چې مایوسکونه خبرې باید ولس ته ونه کړو. په دې ولس کې هر څوک دي، په دې ولس کې دغسې خلک دي چې د هوسم د مفکر په نامه باندې دلته د قدرت په ګدۍ باندې ناسته، په یو کلي په اطراف کې یو تعلیم یافته، یو دانسته سړی، د هغې بینش او دانش د دې سړي نه زیات دی. بناء موږ په افغانستان کې کدرونه لرو، موږ په افغانستان کې خلک لرو، موږ په افغانستان کې زړهسوان دي ولسونه لرو. کله چې ولس په دې باندې پوه شي چې دغلته یو اهل حکومت دی، د هغې په مقابل کې قد عالم ته به چاته اجازه ورنشي. خوشبیني په کوم حال کې ده چې بالاخره سوله به راځي او دغه اوسنی وضعیت به بدلون مومي؟ خوشبیني نه، بلکې یو واقعیت دی چې 100% کې به انشاءالله دغسې کېږي. د افغانستان ولس چې تقریبا نیم قرن
په دې کشمکش او په دې ربړه کې ژوند تیر کړو نور الله تعالی مهربانه دی چې موږ به یو دغسې نوي دور ته داخلیږو چې په هغې کې هغسې څه ووسي چې افغانان یې تر اوسه پورې فقط تصور کولی شي ولې واقعیت یې ابدا یعنې یوازینۍ حل لاره یې همدغه ګڼئ همدغه یوازینۍ حل لاره ده چې انشاءالله افغانستان به د دغې بحراني حالت نه یو ډېر ښه حالت ته ځي دا اوس چې افغانان په ټوله دنیا کې خفترین خلک دي مایوسترینه خلک دي د دې خلکو دغه امیدواري به لوړېږي د دې خلکو د ژوند سره علاقه به زیاتېږي د دې خلکو به د ژوند سره مینه زیاتېږي تر اوسه پورې خو ټول افغانانو سره چې دا اوس هم په تاسو یو ټولپوښتنه وکړئ نو تقریبا 90% افغانان د خپل ژوند ناراضه دي ځکه ناراضه دي چې د خپل آینده په اړه باندې ابدا د دې خلکو سره ضمانتونه نشته د خپل آینده په اړه باندې تشویشونه لري د خپل اولاد د آینده په اړه باندې تشویشونه لري کله چې دا مرفوع شي خلک به د ژوند سره د زندګۍ سره د وطن سره مینه او علاقه به زیاته شي او افغانستان به پرمختګ په طرف باندې روان شي ډېر مننه اصولي صاحب تاسې حل لاره چاره څه ګڼئ بالاخره همدغه حل لاره چاره کیدلی سي چې دغه حکومت په بالاخره له منځه ځي او پر ځای باندې به یو ټولګډون حکومت هغسې حکومت چې مخکې شاهین صاحب یادونه وکړله چې له هرې برخې څخه یا له هر قوم څخه یا له هرې ټولنې څخه به دغسې کسان راځي چې په واقعیت سره دې وطن ته خدمت وړ وګرځي ښه د حکومتونو په تګ او راتګ باندې سولې نه راځي او ولس هم نه هوسا کیږي دومره ویلی شو چې په اوسنیو شرایطو کې د سول د پروسې او د سول د دغه چانس څخه باید استفاده وشي افغانستان ته نور سوله باید راشي چې په هر قیمت کیږي د جګړه باید نور د افغانستان څخه خپله کیږدۍ ټوله کړي او د سول دپاره باید کار وکړو طالبان هم اوربند وکړي اوربند ته غاړه کیږدي افغانان وژل کیږي دې خوا او هخوا نو څنګه کولی شو لاس په لاس کې سره ورکړو او د سول چانس څخه موږ استفاده وکړو دا چې په راتلونکي کې کوم حکومت راځي دا به دوی فیصله کوي یا افغانان به فیصله کوي چې یو میز ته سره کینی په هغې به هوکړه کوي موږ ډېرې ستونزې د جرګې او د مرکې په اساس او پر بنسټ حل کړي دي دا ستونزه هم حل کیدونکې ده بله موضوع مهمه دا ده چې دې خوا هم باید د امریکایانو او د نورو بهرنیانو خبرې ونه اورېدل شي اخوا د پاکستان او د خپل امریکا او د نورو هیوادونو چې دوی سره لاس لري د هغې خبرې نه واورېدل شي او وویل شي چې موږ افغانان یو په خپلو منځو کې ښه سره پوهېږو او په خپلو منځو کې هوکړې ته هم رسېدی شو یوازینۍ لار همدا ده چې هر څومره جګړه وکړي په نهایت کې هم او په آخر کې هم د سولې میز ته به کیني جرګې او مرکې ته به کیني حل لاره به یې سوله وي بله لار نشته ډېر زیات مننه ستاسو دواړو له راتګ څخه قدرمن لیدونکو له تا څخه مننه وخت مو پای ته رسېدلی تر بیا ښې چارې ولرئ